د طالبانو تازه اعلامیه، امریکا دې د افغانستان هوایي حریم نور نه نقضوي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست. د هر څه نه مخکې اریانا پلس چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. د طالبانو اسلامي امارات پر امریکا متحده ایالاتو تور لګولی چې د بي پیلوټه الوتکو په وسیله د افغانستان هوایي حریم نقض کړی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو رسمي نشراتي ارګان ګرځېدلی، د دوی له قوله نن دا خبر خپور کړ. د طالب مشرانو په خبره د متحده ایالاتو بي پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په هوایي حریم کې راڅرګندېږي چې دا کار هم د اړوند نړیوالو قوانینو او هم دوی سره د امریکا د دوحې د تړون خلاف عمل دی. طالبانو په ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول پر امریکا غږ کړی چې د نړیوالو تعهداتو، ژمنو او قوانینو په رڼا کې له افغانستان سره د متقابل درناوي او کړو ژمنو تر سیوري لاندې تعامل وکړي، څو د دوی په وینا د ټولو بدو عواقبو مخه ونیول شي. امریکایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا او خبرداري ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې د القاعده ډلې فعالیتونه بیا په پیلېدو دي او دغه راز داعش ډله د پیاوړتیا په حال کې ده. دوی ټینګار کړی و چې د افغانستان خاوره له فضا څاري او په سیمه کې خپل هوایي امکانات به د طالبانو له همغږۍ او اجازې پرته د هغو ګواښونو د ځپلو لپاره وکاروي چې د افغانستان له خاورې ورته متوجه کیږي. په افغانستان کې د امریکا د بي پیلوټه الوتکو بریدونه یا الوت د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته ممکن نه دي. ګومان کیږي چې د امریکا بي پیلوټه الوتکې به د پاکستان له خاورې را الوزي. پاکستان مخکې ویلي وو چې د امریکا الوتکو ته اجازه ورکوي چې د دغه هیواد له فضا څخه افغانستان ته تیری شي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.